دا ګل حسین چېرته تللی ډېر وخت وشو نشته روپۍ مور یې چې ژوندی وه نو دا مه به اوسه چې مور نشته نو پخپله چې پخه پخپله انګولی پخوي پخپله د کور کار کوي دې هلک له څه غم کول غواړي د ده راسره ډېر زیات غم دی خو زه الله دې خیر راپېښ کړي ده له څه بندوبست کوم د ښه غونته کې جینۍ ولا ګورم رالی بچوړیا راځه کښېنه راځه ته مله چېرې وه او دا چې مې راوړ اوس که پخپله دې پوخ کو او ته ښه که نه او خیر دی بچوړیا تا سره مې یوه خبره کوله که خفه کېږې پې نه ما تا سره دا خبره کوله که نه چې ستا مور چې ژوندی وه نو هغې به د کور د کارونه کول جامې به اینځلې اوس چې مور نشته د جامو اینځلې څوک نشته ما وی چې ځان له یو ښکلي انګور راولمه او دا کور پې روښانه شي او د کور دا کار کوي ته به هم خوشحاله او موږ به هم خوشحاله یو نو ته خو پې ستا پې څه اعتراض نشته تاسو ټول عمر زما لپاره د ښې سوچ کړی چې ستا څنګه خوښه یقسې کوه زما پې هېڅ اعتراض نشته دقسې زما نر بچوړی دی دقسې د خپل مشرانو خبره مانه ویری ګډ دا پیاله دې یا الله پاکه داسې اولاد هر چا له ورکړي زه په لږ ساعت کې د خپل مور او پلار خبره منم زما چې زه له د هغه رښتې خبره وکړم ماښام شو څوک مبارکۍ له رانغې او نه چا یوه روپۍ راکړه دا لا څنګه ګاونډیان دي خو زه پرېږدوه چې دا میلمانه وزر شو دا غټه خبره ده مړه دې د ډمامونه بس کوي سړیه غوږونه دې راله وخواړه زما بچومړی خو ناست دی زما چې دا مبارکي ورکړمه ډېره زیاته ناوخته رالم السلام علیکم وعلیکم السلام ترورې ته رالې ته څنګه یې ښې بچو او خیر دی ته ښه یې ترورې واده دې مبارک شه ته ښه یې تا خو پکې مونږ ته غوږونو کې خو مونږ د دغه ډمامې واورې او دې پسې رالو ترورې ته پکې زموږ نه هېره شوې خو خفه نه شي ډېره زیاته ګڼه وه ها ما وی چې مبارکۍ لاړه شوم مور یې نشته ستا مور ډېره زیاته ښه ښځه وه که نه مونږ په دې ګاونډ کې ډېر ښه وخت ویستی دی ما وی چې د دې مبارکۍ لاړه شومه ښه دې وکړ چې دا واده دې وکړو هغه پلار اجز دې هم کمزوری دی چې دا جنوټی دی کور کار کوي ترورې تا ته ما ټول عمر د مور په نظر کتل دی الله دې خوشحاله کړه قدر کوه مور خو دې رښتیا نشته د پلار قدر دې کوه او ښځې ته دې وایه زما د پلار هم قدر کوه عزت یې ټیک شو ترورې زه به لازمي خدمت کوم هغه زما مور او پلار دي دقسې زما نر بچوړی دی داسې کار وکړه که نه بچوړیا زه ځم دا یو لږې روپۍ دي دا نه نه زه نه الم ته ځان عاجزوې نه نه زه نه الم که نه لږې غونډې کې روپۍ دي دا واله ځان به پې څه والي یو دوه درې ورځې خرچه وکړي دا نو ته نه نه کې د ترورې په دې به زه نه ته سودا موده والي ته ځان عاجزوې ناستې واله بجاړې واله سات مه کوه واله دا پیسې واله اوس داسې کار دی که نه بچوړی چې زه ځمه کور ته واړه خوشې دي او الله یې دا خوشحالي کښېنه که نه ترورې دغه چې اوس که تیار دی نه نه چې به بیا اوس کم لاړم الله دې دا ترور خوشحاله ساتي چې راله او ماله تسلي راکړه وردېږه چې دا میلمانه زر شي بیا به د نوې خوالم تله غواړي ته وردېږه چې دې ترور څو روپۍ راکړې دې خو خبرې د 10,000 او د 50,000 کولي خو زما په خیال د 50,000 روپو لوټ پې راوړې ښه دا ډېره زیاته ښه ښځه ده او ډېر الله غټ زړه ورکړی دی ګلسینه ته دا لاس کولو که نغد به پکې د 50,000 روپو لوټي الا دا خو 50,000 روپۍ دي دا څه شرم لړل دی سړیه د دې په ځای خو چې تشه راغلوې خو زه په دې دام ډېرې دي چې د مبارکۍ له راله زما د مور په ځای ده زما چا میلمانو ګورم که هغه چېرته تلي زما چې بیا د ناوې خواله لاړ شم
دې روبو څه کېږي خو زه یو ګولۍ نسوار خو پې کېږي که نه اوس داسې کار کومه چې د ناوې خواله زموږ ناوخته دی لکه دې خوا راشه ته څه ځان سدلګی ور دې در عالمه ګلسینه دقه ټایم د څوک شته نه اډوکې دې تخنیږي په ګډا شه ناوې خو داسې سقا څادر کې ناسته ده لکه داسې څاپیا کې ټاپوي خو ته ورځېږه دا زه ګورم که دا چېرته سقا ښځه ونه وي ځغلومه السلام علیکم وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې هوا خیر دی برکت ته راوړي دا ناوې خو داسې سقا څادر کې ناسته ده داسې سوړ بین کې را روان دی ته به وایې چې چېرته بیزه ناسته ده لکه ته څه ځان خبرې کوې برکت ته راوړي ستا مطلب څه دی ما تا ته دا خبره کوله که نه وایه زما مور خو نشته خو ته به زما د پلار خدمت کې لوښې به انځې جامې به انځې د دې کور نور کارونه به کې او چې زما پلار د نه خفه نه شي زما به دومره خدمت نه کوې زما نه ډېر به زما د پلار خدمت کې ها کو نور دې په زړه صحیح نو وایه او نور خو دغه دی خپل پنځه وخته مونځ به کې قرآن به وی تلاوت پکې او نور خو تاسو ته پته د ډوډۍ پخول دی او دغه سهار کې اور بلوي پخول دی او چې زه د کار نه راشم مازدیګر کې چای پخول دی او دغه کار دی ها تا خو خپلې ټولې خبرې وکړې خو تا خو زه لیدلې نه یم اول ته زما دا مخ ووینه بیا به نورې خبرې کې او تا چې په ما دا دومره حکمونه وچلول زه ستا نوکره یم دومره کارونه خو ما خپل کور کې نه دي کړي ګلبي به دلو باسم سم به چلیږي سم زما دا مخ ووینه بیا به خبرې کوو ښه دا مخ لیده خو ډېره غټه خبره نه ده اوس به یې وینو که نه یو ګلسینه دا خو ادمخور دی تخته د ناوې په ځای ادمخور راوستی دی دومره خو نه دی چې څېره مې درته اچول به د هغې نه ویرېږي تا خو په ما داسې حکمونه وچلول ته خو ویل چې زه ستا نوکره یم دومره کارونه خو ما خپل کور کې نه دي کړي دا څومره چې تا ووي زه به چې کیف وښکمه Loco, tú te vas a una parte. No te estás saludando, Luxemburgo. دیګونه خو د خیره سره پخ شو دي اوس به پې شروع کومه خلک ناستې روجې خوري وردېږه زه پکې اوس هم خپل کار وباسمه یقه هغه یو سقارنځې پکې کڼې وخوړې تاسو خو چاله په ډاګه روجې نه ورکوئ وردېږه اوس به زه ستاسو خوښ شمه ګلسینه دقه موقع ده په دې دیګ کې ننوځه خو سر دې وننښلي لکه روجې ګرمې دي دا خو په لاس نه ډکېږي خو زه خپل کوشش به کوم
داسې نه چې وروستو نه څوک راله غوزار راواچوي ومې چوللی روجي به مې د مرګ اریانې شي ګلسینه دا شته پوره د خپې وباسه بیا ورپسې بله پتیله راوړې ساریان دایمه لږ ساعت بعد اوس دا دیګ پول ډاکو او اوس دا نیم نشته زه خو 15 منټه زه امتیازو لاړم او چې رالم دیګ نیم نشته چې دا لا کم رنګ مخلوق دی دا شي چل کړل روجه زبردست روجه پخ شو د خود دا خو ما ته 200-300 کسان پاتې دي لا خو زه دا غل به زه معلومومه پرېږدمی نه زه مځان ورته پرېښ کومه او بیا دې غل پسې زه ګرځم پرېږدمی نه د ده به زه خوښ شمه راځي پتیلې ډاکئ او ځي دا لا څنګه مخلوق دی خو پرېږدمی نه داسې کار کومه راځمه پسې اوس به ګورو داسې کار کومه یو کپ چای ورته څښمه او دا غل زه نه معلوموم چې دا غل څوک دی چې راځي تپوس نه کوي او بس ځي وربېږه یو چای ورته څښمه یو پیاله په سر مې ډېر زیات درد دی او بیا به ورسره ګورو دې کې زما په خیال چې دی واله دې کې خو ځان روجې پراتې دي چې دا روجې دلته چا په دې ساعت کې راوړي وربېږه دې لاندې کې کوي چېرته چینو وربېږه دې لاندې کې ګورمه دې لاندې کې به زما په خیال وي ښه و د خدای تعالی ظالمه په دې کې خو ځان روجې پراتې دي چې هغو دلته نشته دا لا کم رنګې مخلوق دی دا او شوروا یې پسې ومېښېدی روجې راځي په ځای په ځای په ګوټونو کې پټېږي او د کاسانو پاته نه لګي دا خو لا مېلمانه هم نه دي راغلي دا څنګه چل دی خو زه دې غله پسې زه ګرځم چې دا اخیر دی څوک زما په خیال په دې پتیله کې چېرته چای پروت دی ښه چمټه ورسره هم پراته ده ښکاره پته لګي دې کې چای دی اله تیغ کې خو هم روجې دي هاغلته روجې د نغاري په غاړه د میز لاندې روجې په ارمارو کې روجې دا څنګه چل دی دا روجې اخیر دلته ایښي چا دي په دې ګوټونو کې اریان ماریان استغفر الله اوس به ګورو زه د خیره سره دیګمار خو تللی خو دا دویمه پتیله ډکومه بیا به ورسره د خیره سره راکاږو تاسو ګلسین سره ګپ لګوئ تاسو خواسې نه راځئ اوس به زه ستاسو بیخ بنیاد وباسم دا ټولې وروجې دنه پټومه او بیا په بازار کې د واده په 3 ورځ خرڅومه مزې د ګلسینه ځه مېلمانه لا نه دي وزر شوي او که مې لاړلې روجې چې دي هغه بیا دې په پټي کې پرتې دي دا خو اسراف دی دا خو ګناه ده دلته خو خلک بهر کوي دلته خو خلک تشې میتیازې کوي ډکې میتیازې کوي دا خو بار پټي دي نو دا خو په یو محفوظ ځای کې اچول وي که نه دا خو غټه ګناه ده دې پسې به ړانده شو ړانده یا الله پاکه دې خلکو ته د نیکې هدیت وکړي خو زه داسې کار کومه چې زه به د هغه نور روجو هغه ورکوم داسې نه چې هغه هم سیټ ټکي وردېږه د المارۍ کې مې د روجو هغه څمڅۍ ایښې وه چې هغه څمڅۍ په مخه والمه روجې به لړل غواړي دلته خو څمڅۍ هم نشته زما په خیال هغه ما بره چېرته برانډه کې ایښې وه
وردېږه برانډه کې به ورګور وردېږه چې د بوجۍ کې دا څه پراته دي دې کې زما په خیال خاوره ده ښه چې دې کې دا څه دي ولکه په بوجۍ کې هم روجي اچول دي یا الله توبه بوجو کې بوجۍ ډکې دي پتیلې ډکې دي دا څنګه خلک دي استغفر الله استغفر الله ړانده به شئ پسې ړانده ده تاسو څه کوئ استغفر الله دا خو باټر د چارګانو ته اچول وي په بوجو کې څه ضرورت و اوس په بوجو کې تاسو وریجې بار ته وړئ پاټوئ خو وردېږه دا غل زما په خیال دلته چاته لاده پرېږدم نه اوس به ګورو وردېږه دا روجې دې پورې کټ لاندې ږدمه نورو ټولې پتیلې مې ډاکې کړلې نو بیا به سر وروسته ګورو داسې نه چې څوک راشي بهر یوه بوجۍ مې هم ډکه کړله اوس داسې کار کومه بله بوجۍ ګورم نورې پتیلې خو نشته وردېږه زه هم ډېر زیات وږی شوی یم د دې روجو نه یو دوه درې نوړۍ بیا به ورسره لږ وروسته ګورو ګل حسینه سوچونه مه کوه زر زر دا وریجې وخوره او بیا نورو پسې ځه شاته وګوره د منګک بچیا دا یم دا څه کې دا څه کې ته پاڅه دا څه قصه روانه ده د کټ د لاندې روجې دي بهر په باګلو کې روجې دي دا څه قصه روانه ده خو لا میلمانه هم پوره نه دي راغلي دا چی چل دی دا چل څه دی خبره ماته کوه پرېږدم دی نو دا چی چل دی تا خو زه په غرقونو غر کړم دا داسې کار و چې دا هلته دلته دا ولې دا مې دلته پټولې ما وې که میلمانه ډېر شو نو دا به ورته ږدو ښه لکه دته دلته ځان سنبالولې اوس ته دا بانې ماته کې خو دا بانې زه ستا نه منم اخوا درې پتیلې روجې بره برانډه کې پرتې دي یوه دا پرته ده بار ارمارو کې روجې دي ټولې پتیلې خدای دا چټ خاورې سیده ځه سیده دې روکه اوس یوې پتیلې